نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د تجوید د درسونو په ادامه سره راځو نن د حمزې درس وایو. زموږ درسونه د حمزې تر باس پورې را رسېدلي دي. راځو لومړی حمزه وایو په ترتیب سره. دوستانو، د حمزې باس ډېر مهم بحث دی، په ډېر فکر سره به یې ووایو چې راسه ګډ وډ نه سي، نو تاسو ورته متوجه سئ. حمزه د محل په اعتبار سره دوه قسمه لري، دوه ډوله. یو حمزه اصلي ده، بل حمزه زائده ده. راځو اوس د حمزه اصلي تعریف جلا کوو او د حمزه زائدې دا جلا. لومړی حمزه اصلي. حمزه اصلي هغه حمزې ته ویل کیږي چې پر وزن د فا عین او لام کلمه راغلي وي، یعنی پر وزن د فعله راغلي. دوستانو، په عربي کې د ټولو افعالو لپاره خپل وزنونه سته. د هر فعل دپاره خپل وزن، خپل ترازو سته. نو اصلي حمزه هغه حمزه ده چې پر وزن د فعل راغلي، فا عین لام. لکه دوستانو تاسو ګورئ دلته چې ما لیکلی دی فعل، فعله، فا د عین دی، لام دی. یعنی حمزه اصلي هغه حمزې ته ویل کیږي چې پر وزن د فعل راغلي. اوس مثلا د فعل پر وزن باندې مثلا موږ مثال ورکړی امره. امره دوستانو درې سره توري چې که حمزه ده، میم دی او را ده، دا درې سره توري د اصلي تورو څخه دي. یعنی د امره فعل چې دی دا پر وزن د فعله د فعل راغلی دی. دلته په امره کې اول حرف حمزه ده، دغه حمزه یې د فعله په فعل کې د پا پر کلمه راغلی ده. او په سأله کې سأله او فعله بیا یو فعل دی، وزن یې یو دی. دلته حمزه د عین پر کلمه راغلی ده. دوم توری په سأله کې حمزه ده او په فعل کې عین دی. همداسې قرأه هم د فعله پر وزن باندې دی. قرأه دلته د فعله په وزن کې د لام پر کلمه حمزه راغلی ده. نو حمزه اصلي هغه حمزې ته ویل کیږي چې پر وزن د فعله راغلی وي، لکه امره، سأله او قرأه. همداسې دوستانو بل حمزه زائده ده، هغه بیا هغه حمزې ته ویل کیږي چې پر وزن د فعله نه وي راغلی. مثلا پر وزن د افعل راغلی وي، د دغه فعل مخکې چې یو حمزه کښېږدی دی بره افعل جوړیږي. نو حمزه اصلي زائده هغه حمزې ته ویل کیږي چې پر وزن د فعله، دغه فعله کلمه چې نوشته ده پر وزن د فعله نه وي راغلی. دوستانو داسې فکر ونه کړئ چې د حمزه اصلي حمزه زائده دلته هم یو کار دی سته. دلته کار نسته، دلته صرف د فعله لغات نوشته دی. دا زه تاسو ته د امره او سأله او قرأه پر وزن باندې تشریح کوم. نور زموږ او تاسو بحث اصلي او زائده حمزه ده. نو بیا حمزه اصلي هغه حمزه وه چې پر وزن د فعله راغلې وه، یعنی د اصلي تورو کې و. د درو سره اصلي تورو کې باید حمزه موجوده وي. بیا مو حمزه زائده ویل هغه حمزه ته ویل کیږي چې پر وزن د فعله نه یې راغلې، یعنی پر دغه وزن نه یې راغلی، دې څه لابد راغلی. مثلا د افعل پر وزن راغلی. د افعل پر وزن باندې یو فعل زه تکراروم، مثلا اکرمه. ګوري اکرمه دوستانو چې دي څلور حرف دي، حمزه ده، کاف دی، را ده، میم دی. او که دلته د فعله د کلمې څخه مخکې یو حمزه زه کښېږدم، بیا نو افعل جوړیږي. افعل او اکرمه بیا یو وزن سو. خو دلته چې حمزه ده دا اصلي حمزه نه ده، دا زائده ده. نو ځکه دلته موږ وایو چې حمزه زائده هغه حمزې ته ویل کیږي چې پر وزن د فعله نه راغلی، پر وزن د افعل مثلا راغلی وي. هغه لکه اکرمه. دلته اوس د اکرمه په لفظ کې اصلي توري د فعل درې دي، یو کاف دی، بل را ده او بل میم دی. خو حمزه چې ده هغه زائده ده، یعنی اضافي حمزه ده چې دې ته حمزه زائده ویل کیږي. صحیح دوستانو، حمزه اصلي او حمزه زائده. راځو بیا حمزه زائده چې ده هغه دوه ډوله لري، یوه حمزه قطعي ده، بله حمزه وصلي ده. لومړی حمزه قطعي تعریفوم.
همزه قطعي هغه همزې ته ویل کیږي چې په درج د کلام کې نه حذف کیږي، ثابته پاتې کیږي. درج د کلام دا معنا دوستانو چې دوې کلمې موږ سره وصل کو دا پاتې نسی په مابینځ کې، دې ته همزه قطعي وایي. مثلا ما مثال در اخیستی دی صراط الذین انعمت علیهم. دغه د الذین کلمه او د انعمت کلمه که موږ چیرې سره وصل کوو، سره یو ځای کوو یې، درج د کلام دا معنا چې دوې کلمې سره یو ځای کوو، سره وصل کوو یې، نو دغه د انعمت همزه چې ده دا بیا نه حذف کیږي، د منځه نه ځي. ګوره صراط الذین انعمت، ان دا د همزه ویل سوله، یعنی ثابته پاتې سوه، دې ته همزه قطعي وایي. همزه قطعي هغه همزه ته ویل کیږي چې د دوو کلمو په یو ځای کېدو سره دا بیا هم ثابته پاتې سي، د منځه ولاړه نه سي، په درج د کلام کې نه حذف کیږي. دا همزه قطعي ده. بیا د همزه قطعي چې ده دا دوه رانې ډولونه لري، یوه یې مفرده ده، بله مثنه. دا ډېر ساده دي. مفرده همزه هغه همزه ده چې په یوه کلمه کې یوه دانه راغلي، لکه د اکرمه په کلمه کې چې دا کلمه د څلورو تورو څخه جوړه ده، همزه ده، کاف دی، را ده او میم دی، یوه دانه همزه راغلې ده، مفرده ده. او مثنه چې د یوې همزې څخه په یو کلمه کې زیاتې همزېګانې رسي، لکه انتم، انذرتم. دا دلته دوې همزې راغلي دي، یوه لومړۍ همزه پسې انتم، پسې دوهم همزه. قطعي دوه ډولونه لري، مفرده، مثنه. مفرده چې په یو کلمه کې یوه همزه راسي، مثنه چې په یو کلمه کې د یوې څخه زیاتې همزېګانې راسي، دوې درې. اوس پسې همزه وصلي ده. راځو لومړی تعریف کوو. همزه وصلي هغه همزې ته ویل کیږي چې په در د کلام کې حذف سي، ثابته پاتې نه سي. فرق یې د قطعي همزې سره دا دی چې قطعي همزه په درج د کلام د دوو کلمو په یو ځای کېدو سره ثابته پاتېدله، خو همزه وصلي چې ده هغه په درج د کلام کې حذف کیږي، ثابته نه پاتې کیږي. بیا راځم دغه کلمه کې مثال راغلی دی صراط الذین. اوس که دوستانو د صراط الذین د صراط کلمه د الذین سره وصل کوو، نو بیا دغه د الف لام همزه چې ده دغه دوستانو دغه همزه بیا د منځه ځي، حذف کیږي. اوس مثلا صراط الذین، تا ګوري دوستانو موږ د لام سره وصل کړله، د لام سره مو وجنګول، صراط الذین. دغه همزه چې ده دا د منځه ولاړه، حذف سول، دغه همزه یې وصلي ده. په درج د کلام کې دا حذف ثابته پاتې نه سوله. دغه همزه وصلي چې ده دا بیا په درو شیانو کې راځي، په اسم کې راځي، د لام تعریفي سره راځي، او په فعل کې راځي. همزه وصلي چې ده دوستانو حرکت نه لري په ډیرو ځایو کې. که چیرې سړی د همزه وصلي څخه پر مخکې کلمه باندې، یعنی مثلا د صراط کلمه ارزي چې د همزه وصلي څخه پر ماقابل کلمه باندې وقف وسي، بیا چې ته کله شروع کوې دغه همزه وصلي خو نو حرکت نه لري، دا ستا څخه حرکت غواړي، نو ته مجبور یې دې ته حرکت ورکړې. په عربي کې دا قاعده ده چې په ساکن توري سره د کلمې شروع نسي کېدلی، ته مجبور مکلفه یو حرکت ورکړې، یا زور یا زیر یې پیش، نو دغه همزه وصلي حرکت نه لري، دا ستا څخه حرکتونه غواړي. ومو ویله په درو شانو کې راغلې ده، په اسم کې، د لام تعریفي سره، او په فعل کې. اوس نو که چیرې همزه وصلي په اسم کې راله، کم حرکت باید ورکړول سي؟ په قرآن کریم کې په بعضو ځایو ته خپل حرکات ورکول سوي دي، خو بعض ځایو ته نه دي ورکول سوي. دا چې حرکتونه نه دي ورکول سوي، دا به موږ او تاسو اوس وایو چې باید بیا کم حرکت موږ ورکړو. نو همزه وصلي که چیرې په اسم کې راغله، هغه مکسوره ویل کیږي. مکسوره دا معنا چې زیر لرونکی ویل کیږي، زیر ورکول کیږي، لکه ابن. همزه وصلي که چیرې په اسم کې راغله، هغه همزه وصلي ته موږ زیر ورکوو، لکه ابن. تاسو به دوستانو د ابن کلمه ووینئ په قرآن کریم کې، دا به حرکت ته زیر نه لري، خو که تاسې چیرې غواړئ حرکت ورکړئ، شروع ورڅخه وکړئ، نو بیا به حرکت ته زیر ورکوئ. او یو بل خبره چې بره به ډېر ساده سي، ډېره به اسانه سي، هغه اسمونه دلته دا یوازې موږ وایو، هغه اسمونه چې همزه وصلي په سر کې راغلي په قرآن کریم کې 8 دي. د هغو څخه یو خپل اسمون دی، بل ابنون دی، ابنتون دی، اسنانی، اسنتانی، امرؤن، امرأتون، او انتقامون. دغه 8 اسمونه دي چې همزه وصلي په سر کې راغلې ده. که چیرې سړی شروع ځینې کوي، دغه همزه وصلي ته به حرکت د زیر ورکوي. خپله د اسمون لفظ هم پکښې داخل دی، که شروع ځینې کوو اسمون وایي.
همداسې د ابن لفظ دی، همداسې ابنتون دی، امرؤن، امرأتون، اثنان، اثنتان او انتقامون. دغه کلمې دي دا چې په قرآن کریم کې راسي، موږ او تاسو دا کلماتو ته ځیر وکړو. بل لام تعریفي دی. لام تعریفي که چیرې همزه وصلي د لام تعریف سره راغله هغه بیا مفتوحه ویل کېږي، یعنې زور لرونکی، هغه ته موږ زور وکړو. لکه الحمد، الرحمن، الله، الذي. یعنې د لام سره که چیرې همزه وصلي راغله هغه ته ټول عمر حرکت ته زور ورکول کېږي، فتحه ورکول کېږي، زور لرونکی ویل کېږي، مفتوحه. او درېیمه خبره چې دی هغه فعل دی. درېیمه خبره په فعل کې ده. په فعل کې که کله همزه وصلي راسي نو هغه ته مختلف حرکات ورکول کېږي، یا به زیر ورکوو یا به پیش. اوس وایو چې په کوم حالت کې زیر او په کوم حالت کې پیش ورکول کېږي. راځو همزه وصلي که چیرې په فعل کې راغله نو موږ او تاسو راځو د فعل درېیم توري ته ګورو. ګورئ دوستانو دا اضرب چې دی دا فعل دی. تاسو ګورئ لومړی امزه دا یو، ورپسې ضاد دی دا دوه، ورپسې را دا درې. نو دغه د درېیم توري حرکت ته موږ او تاسو ګورو چې درېیم توري څه شی لري؟ زبر لري، زیر لري، پیش لري، څه شی لري؟ د درېیم توري حرکت ته چې مو وکتل دا دی په اضرب کې د فعل درېیم توري را ده، هغه زیر لري. نو درېیم توري که چیرې زیر درلودي او یا یې زبر درلودي، یا زیر و یا زبر و، په دې دواړو حالاتو کې همزه وصلي ته حرکت د زیر وکړو. یعنی دا خو اوس دلته دا کلمه داسې نوشته ده چې اضرب د فعل درېیم توري چې را ده هغه زیر لري، نو موږ همزه وصلي ته دا دی زیر ورکړي. اوس که چیرې د ارې زبر درلودی داسې وایي چې اضرب، بیا مو هم په دې حالت کې همزې ته حرکت ته زیر ورکوئ. په لنډ ډول د فعل همزې د فعل د کلمې درېیم حرف ته ګورو، که چیرې هغه زیر یا زور ولري په دواړو حالاتو کې همزه وصلي ته حرکت د زیر ورکول کېږي. او که چیرې د فعل درېیم توري نه زور ولري او نه زیر ولري بلکې پیش ولري، لکه د اقتلو په کلمه کې تاسو ګورئ دوستانو اول همزه، دوهم قاف، درېیم تا، درېیم توري ته وګورئ دوستانو هغه پیش لري. که چیرې د فعل درېیم توري پیش ولري بیا یې پیش ته ګورو. که چیرې یې پیش اصلي و خو همزې ته پیش ورکوو، او که چیرې یې پیش اصلي نه و بیا همزې ته بیرته زیر ورکوو. یو ځل بیا تکراروم. د فعل درېیم توري که چیرې زیر یا زبر ولري هغه خو مو ویلي چې زیر وکړو، او که یې چیرې پیش درلودی بیا یې پیش ته ګورو چې اصلي دی که عارضي. که اصلي پیش و همزه وصلي ته پیش ورکوو، او که عارضي پیش و همزه وصلي ته بیا بیرته زیر ورکوو. اوس اقتلو د فعل درېیم توري چې دی هغه تا ده پیش لري. دغه پیش چې دی دا اصلي دی، نو ځکه همزې ته موږ څه ورکوو؟ پیش ورکوو. اقتلو یې وایو. اصلي پیش او عرضي پیش نو اوس څنګه پیژنو دوستانو؟ اصلي پیش په ډېرو ځایو کې داسې دي چې د درېیم توري چې پیش ولري د هغه څخه وروسته پسې مابعد تور ته یې کتل کېږي. که چیرې هغه متحرک و په ډېرو حالاتو کې دا اصلي پیش دی، او که چیرې متحرک نه و نو بیا عارضي پیش دی. اوس مثلا یو مثال زه وایم د عارضي پیش ته چې د درېیم توري پیش عارضي بیا موږ زیر ورکړی. ای2 ګورئ دوستانو ای2 مثال زه وایم ای2 همزه ده یا ده تا ده هغه پیش لري پسې واو دی. ای2 دغه د ت پیش چې دی اول همزه ورپسې یا پسې تا. ای2 دا د ت پیش چې دی دا عارضي پیش دی، نو ځکه همزه وصلي چې په سر کې راغلی ده هغه ته موږ دا دی زیر ورکړي. ای ګورئ دوستانو په ای سره متلفظ کړي، همزې ته مو کسره ورکړه، زیر مو ورکړي. ځکه مو کسره یا زیر ورکړي چې د درېیم توري پیش چې ت ده ای2 هغه پیش دی اصلي نه دی، عارضي دی. تاسو د ای2 د ت پسې حرف ته وګورئ هغه دوستانو ساکن واو دی، نو
دا پیښ چې دا عارضي پیښ دی. د دا ایتو کلمې اصلا شکل چې دی هغه ایتی یو دی، ایتی یو. نو پیښ یې د دریم توري پیښ چې هغه د تی پیښ سو عارضي پیښ دی، نو ځکه همزې ته بیا موږ څه ورکړي؟ زیر ورکړي. دوستانو د همزې بحث دی ډېر مهم بحث دی، په ډېرو ځایو کې دا تاسو ته ښه نتیجه درکوي چې سر مو په خلاص وي. یو ځل بیا همزه دوه ډوله وه، اصلي او زائده. اصلي همزه هغه همزه وه چې پر وزن د فعله راغلې وي، لکه امر، سأل، قرأ. زائده همزه هغه همزې ته ویل کېږي چې پر وزن د افعل راغلې وي، لکه اکرم مثلا. بیا زائده همزه دوه ډوله درلوده، قطعي او وصلي وه. قطعي همزه هغه همزه وه چې په درج د کلام یعنې د دوو کلمو په یوځای کېدو سره نه حذف کېدله، ثابته پاتېدله. دا دوه ډوله درلوده، یو مفرده او بله مثنا وه. مفرده چې په یو کلمه کې یوه دانه راغلي لکه اکرمه، او مثنا چې په یو کلمه کې د یوې څخه زیاتې همزې راغلي یعنې دوې درې راغلي لکه انتم. همداسې وصلي همزه چې وه هغه همزې ته ویل کېدله چې په درج د کلام کې حذف سي، ثابته پاتې نه سي، لکه دغه د صراط الذین د الذین همزه په درج د کلام کې حذف سي، ثابته پاتې نه سي. همزه وصلي چې وه په درو شانو کې استعمالېدله، یا په درو شانو کې دا کارېږي، یو په اسم کې، بل په لام تعریفي سره راځي، او بل په فعل کې راځي. په اسم کې که چیرې همزه راغله هغه مکسوره ویل کېږي، زیر لرونکې ویل کېږي. داسې اسمونه چې همزه وصلي په سر کې راغلي په قرآن کریم کې اته دي: اسم، ابن، ابنة، امرأ، امرأة، اثنان، اثنتان او انتقام. همداسې لام تعریفي سره که چیرې همزه وصلي راغله هغه مفتوحه یا زور لرونکې ویل کېږي، لکه الحمد، الذین، الرؤوف، الرحمن الکریم. نو دا نسبتا اسان دی د دې نور ته. او ورپسې بیا په فعل کې راکړله، په فعل کې چې په همزه راغله هغه موږ د فعل دریم توري ته کتل. که به چیرې دریم توري زیر ولري یا به زور ولري، په دواړو حالاتو کې همزې ته زیر ویل کېږي، لکه اضرب. او همدارنګه که چیرې د فعل دریم توري پیښ ولري بیا یې پیښ ته کتل کېږي، که هغه اصلي پیښ و همزې ته پیښ ورکول کېږي، لکه اقتلو. او که چیرې دریم توري پیښ عارضي پیښ وي بیا همزې ته بیرته زیر کول کېږي، لکه مثلا مثال یې ما تاسو ته مخکې ووایه ایتو. او د اصلي پیښ او عارضي پیښ پیژندنه دا ډول کېږي چې د فعل دریم توري ته کتل کېږي، د دریم توري څخه پسې ما بعد یعنې څلرم توري ته ګورو، هغه چیرې متحرک توري راغلی وو په دریم توري پسې متحرک وو په ډېرو ځایو کې داسې دي چې دا اصلي پیښ دي. او که چیرې ساکن توري راغلی وو بیا په ډېرو ځایو کې داسې دي چې هغه عارضي پیښ دي. نو دا د همزې بحث دي دوستانو. درسونه یو څه ځنډېدلي وه د بعضو مصروفیتونو د وجې څخه، موږ مصروفیتونه زیات دي. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او همدا درسونه د ټولو ملګرو سره تاسو شریک کړئ دوستانو، چې ټول مسلمانان ورونه استفاده ورڅخه وکړي. هغه که د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان، پاکستان، هندوستان، عربستان، هر ځای یعنې زموږ او تاسو پښتانه ورونه چې هغه اوس د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي، خو داسې په اسانۍ سره د تجوید درسونه نسي پیدا کولی. نو دغه یې ښه لاره ده، چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره درسونه شریک کړئ، او هر پوښتنه چې د هر موضوع په اړه باندې درته وي، د هرې ویډیو په اړه باندې پوښتنه وي، هره قاعده وي، د هماغې ویډیو په کمنټ کې راته پرېږدئ، انشاءالله پر وخت به تاسو ته جواب کړل شي. بیا هم غوښتنه درڅخه کوم چې چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګري او دوستان هم ورته دعوت کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.